د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سفر افغانستان ته بې نتیجې پای ته ورسید. دا چې مایک پمپیو ولې ونه توانېده چې د عبدالله او غني ترمنځ سیاسي جوړجاړی وکړي، په همدغه ویډیو کې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پامپیو له کومې څرګندې معاملې پرته له افغانستان څخه بیرته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغانستان سفر په داسې حال کې پای ته ورساوه چې د سیاسي اختلاف د حل په اړه څه ونه ویل شول. د امریکا ABC نیوز وایي پمپیو له افغانستان څخه لاړ، خو د سیاستوالو ترمنځ د واک ویش پر سر د کومې معاملې په اړه څه ونه ویل شول. راپورونه وایي چې کابل ته د مایک پمپیو د پروني ناببره سفر یو هدف دا و چې د ولسمشر غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله ترمنځ جوړجاړی وکړي. په 2014 میلادي کال کې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر غني بریالی اعلان کړ، خو عبدالله د ټاکنو پایلې تر هغو ونه منلې چې د امریکا د هماغه وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب وکړ او په پایله کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د ښاغلي پمپیو تر کتنو مخکې په یو راپور کې وویل چې ښاغلی پمپیو به له ولسمشر غني او عبدالله سره جلا وګوري او وروسته به له دواړو سره یو ځای کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره جلا وکتل، خو د درې اړخیزې غونډې په اړه تر اوسه پورې نه ارګ او نه نورو سرچینو څه ویلي دي. کابل ته د ښاغلي پمپیو د سفر بل هدف له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې د عملي کېدو لپاره د افغانستان له حکومت څخه د طالب بندیانو د خلاصون موضوع هم ښودل شوې ده، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا ښاغلی پمپیو توانېدلی چې د بندیانو خلاصون ته د افغانستان حکومت وهڅوي او که نه. د افغانستان ولسمشر ویلي چې 1500 طالب بندیان به په لومړي پړاو کې خوشي کړي، خو د افغانستان اسلامي جمهوریت داسې تضمین غواړي چې خوشي کېدونکي کسان به بیا د جنگ جبهې ته نه ورځي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.